الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم یا ایها الذین آمنوا اے آغا خلقو چی ایمان ہراوڑے دے انفقو خرچ کئی مما دا آغا مالنا رزقناکم چی درکڑے دے مونگ تاسو تا من قبل روان دی تدینا ان دا چی یأتی راشی یوم اغورز لا بیع چی نب خرسول اغستلوی فیه با اغیکی ولا خلت او نا دوستی ولا شفاعت او نا سفارش والکافرون او کافران هم دوی دی الظالمون ظالمان سورہ بقرہ آیت نمبر 254 دینا شاطنی چکم دو رکوعات دی باغی کی رنبے جہاد بالنفس یعنی پلزان سرا دا اللہ پلارا کی جنگیدل او دویم جہاد بالمال اغا بیان شد دا دا سورہ بقری 31 نمبر رکوع چکم زائے ختمی کی نو اغین بعد دا خبر تیر شبی اللہ کی دار آغلیو وقاتلو فی سبیل اللہ پلا رکھو جنگی گئی یعنی خپل زان دا اللہ پلا رکھی دا قربانی دا پارا پیش کی اغی سرا پا دویم آیت کی منزل لذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے چے اللہ رب العزت لا قرض حسنا ورد مطلب دا دے کہ جہاد دا سی او عمل دے کہ صرف دا انسان اغی کی شرکت دا کافی نہ دے بلکہ اغی کی دا مال ہم دیر زیاد ضرورت ہے دا مجاہدین دا پارا چی سمر خرچی دا اغی وصلی دا اغی چی سورلی یا دا اغی پوشاک او لباس وی یا دا جنگ کم ضروری وصلوی او دا ہر مجاہد یا دا مجاہد چی کم دستی دا غیر دا پارا جدا جدا ضروریات ظاہر دا دی دا پارا فائنانس یا پیسہ یا مال دا دیر ضروری دی دین بغیر نکی ہم دا وجوہ چی نبی علیہ السلام دا غزوہ تبوک و موقع باندی بلا دا چندی اعلان کرو منگا خودی عمل تنن سوا دیر سپک بورو بسوک دا جماعت دا پارا مدرسی دا پارا یا دا جہاد دا پارا آواز پورتا کی کہ دے خلق و سرا امدادو کی مونگا دیر سپک بورو حالانکہ دادا دی پا مونگ باندے احسان دے کہ دی مونگ لرالل او زمونگ مال غواری او علتا کی ورسے او آغی مجاہدینو باندے او لگے دا خود اللہ دا طرفنا پا مونگ باندے یو احسان دے کہ زمونگا مال اغا پا خپل اللہ رکی قبلی مونگ لئی موقع را کر جماعت باندے ہو لگے مدرسے باندے ہو لگے طلباء باندے ہو لگے
د الله په لاره کې مجاهدینو باندې ولګېد، مسافر باندې ولګېد، مقروض باندې ولګېد، مسکینانو باندې ولګېد. دا زما مال زما خپل ذاتی خو نه دی. الله تعالی په دې آیت کې رزقناکم مونږ درکړې تاسو. که هغه 1 روپۍ ده او که کروڑونه اربونه ده، د هغې ظاهري طور باندې مالک خو ته یې، خو دا درکړې چا دی؟ د دې مالک ته جوړ کړی چا دی؟ هغه الله رب العزت. نو چې کوم لومبې حکم و د الله په لاره کې خپل ځانونه پیش کړي، د هغې وضاحت شاتني 2 رکوعاتو کې وشو. هغې کې د شموئیل علیه السلام پوره واقعه تېره شوه، د حضرت طالوت خبره لاړه، او بیا جالوت چې کوم د کافرانو مشر هغه قتل شو، داود علیه السلام هغه ووجه، دا خبرې تېرې شوې. اوس دلته نه د دې آیت نه دا چې کوم ننني درس کې دی، یا ایها الذین آمنوا انفقوا، دلته اوس جهاد بالمال دا غي ترغیب را روان، او دا مخکې 100 رکوعاتو باندې مشتمل دی. په دې کې به د غزوه بدر د پاره اوس مسلمانان تیاری، دا غي ذهن سازي کیږي چې ګوره دا یو وخت تاسو باندې را روان دی، دا غي د پاره جانی طور باندې هم تیار اوسئ او مالی طور باندې هم تیار اوسئ. الله تعالی څنګه ترغیب څنګه ورکړي؟ الله جل جلاله ته مال د خرج کولو ترغیب ورکړي. انسان 2 سيزونو سره ډېر مینا او محبت کوي، یو خپل ځان سره، یو خپل مال سره. نو د دې دواړو خرج کول دا ډېر ګران دي. جیب نه پیسې واسل او هغه جیب هم موږ چې د زړه د پاسه جوړ کړي، نو زړه کې محبت د دې پیسې لاس یې واده. نو یو خو مال وباسل او دویم خپل ځان، خپل اولاد هغه د الله په لاره کې تیارو، د الله رب العزت په لاره کې کافر سره جنگېدو دپاره تیار. نن دا جذبه نشته، دا جذبه ساتل ګوره ضروري دي چې کله هم زما د رب حکم رالی کافر سره د مقابلې وخت رالی، زه به هغه سره جهاد کوم. د شهادت یو جذبه په زړه کې ساتل دا ضروري ده. نبی علیہ السلام د دې خپله خواهش کړی دی، یا الله زه د ستا لاره کې وځم او قتل کړی شم، بیا دې ژوندی کړی شم، بیا دې قتل کړی شم، بیا دې ژوندی کړی شم، بیا دې قتل کړی شم. 3 ځله نبی علیہ السلام د دې خواهش وکړ، او جنتی به هم جنت کې د دې خواهش وکړ. ولې چې د الله رب العزت په لاره کې د قربانېدو کم مزه او لذت الله تعالی په دې عمل کې خره او جنت کې هم نشته. بدلته کې اوس الله رب العزت وی یا ایو الذین آمنوا، مخکې خپل رشتہ انسان سره مسلمان سره هغه بیان کړ، اے مؤمنان، اے په ما ایمان لرون، اے په ما اعتماد کوونکو. مسلمان په الله باندې ایمان لري، په الله رب العزت باندې اعتماد لري، دا هغه دا یقین دی چې زه 1 روپۍ د الله په لاره کې خرج کم، دا به الله رب العزت ضایع کوي نه، دا به ما زما دپاره محفوظه ساتي. که زه خپل ځان د الله رب العزت په لاره کې قربان کړم، الله جل جلاله به ما نه ضایع کوي، زما شهادت به نه ضایع کوي، زما جهاد به نه ضایع کوي، زما عمل به نه ضایع کوي. نو د مؤمن په الله رب العزت باندې ایمان یې، توکل یې، بروسه او اعتماد، نو د هغې واسطه او هغه نسبت الله رب العزت لومبې بیان کوي، اے مومنه، اے په ما ایمان لرون کیا، انفق خرج ورکه د الله په لاره کې د څه نه، مما رزقناکم، هغه مال نه چې کوم ما درکړی. الله رب العزت وی تاسو د دې مالکان نه یئ، د ځمکو مالکان، د جایداد مالکان، د سرو د سپینو مالکان، د ګډو بیزو او د څاروو مالکان، د غټ غټو محلاتو او د غټ غټو رقبو مالکان تاسو نه یئ. رزقناکم، هغه ما درکړی. تاسو لږ 100 کاله مخکې وګورئ، مونږ کې یو کس ودلته، دا ځمکه آیا زمونږ وه؟ زمونږ په نوم وه؟ کم کورونو کې چې مونږ اوسېږو آیا دې کې مونږ اوسېږو؟ نه،
سل کاله مخکې دلته نور خلک او لږ تصور وکړئ سل کاله بعد به څوک یو موږ په دې ځمکو باندې په دې لارو کوڅو باندې مونږ به نه یو بل څوک به دغه شانتې په دې نیر باټلای باندې روان یې سینه به یې راوباسلې دا هر څه زما دی دا جایداد زما دی دا ځمکه زما ده زه دومره د مال خاوند یم دا ګاډې زما دی په کور باندې به فخر کوي دا کور زما دی الله رب العزت ما رزقنا مما رزقنا هغه نه چې مونږ تاسو له درکړ ارزي تور باندې تاسو داغه مالکان مونږ جوړ کړی من قبل بیا الله رب العزت انسان ته د آخرت د انجام هغه ورته رایا هغه رزق لا یاد کړه زما بندا یو رز چې راتلون کې دا هغه رزق را یاد کړه درې خبرې وکړې شو انسان چې ده دنیا کې د خپل ضرورت د خواهش یا د حاجت شی هغه لپاره مال خرج کی وای په پیسې واخلي بعض اوقات داسې وشي چې هغه دکاندار د ملګری دلته اسې په مفت کې ورکړي یا دې یو ځای کې فساو شو او د ملګری رااله او دې د هغه جیل نه د هغه عدالت نه د هغه الزام نه د هغه جرم نه راوباسي یا بیا دریم داسي چې ډېر ضرور خلکو سره د تعلق نو دې پس جرم کې راګیر شي نو هغه کس خپل سفارش خپل خبره خپل رقا خپل خط هغه ولېږه یا ټلیفون او موبایل استعمال کو یا هغه کس لاړ او د سفارش یو کو ضمانت یو کو دې راخلاص دغه درې صورتونه قیامت کې الله رب العزت وی دی کې به یو صورت هم ستاسو پکار راځي قیامت کې نیک اعمال هغه په پکاري نیک اعمال سو په پیسې نه اغستې شي نه خرڅول شي دویمه خبره دلته کې چې کوم ملګری د پاره انسان خپل مور پلار هم غورځي خپل خاندان هم پریږدي او په هغه باندې مال هم ټول برباد الله تعالی وی چې هلته کې به دا دوست هم پکار او قیامت پر ازباب بیا داسې کس داسې دوست چې ساتلی چې هغه دنیا کې دې گمراه کړي حدیث شریف کې راځي چې هر انسان د خپل دوست په مذهب باندې چې څنګه دوست دی هغه شانته د عمل که دوست نیک دی به هم نیک او که دوستی خراب دی به دا غنه هم زیات خراب نو دی به قیامت پر از یو تمنا ارزو او یو سویلے بکئی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی چې زه دنیا کې گمراه کړو چا گمراه کړو زه خپل ملګری ګمراه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش چې ما هغه فلانن خلیلا هغه فلان کی کس نه دوستۍ او د تعلق کم نسبت و هغه نو ور کړي کاش ما هغه سره دوستی نه وساتله ما د رسول الله خبره منلې ما د شیطان خبره نه به منلې کاش ولته کې هو دا کاش دا په کار نه راځي ځکه او فرمای ولا خل دوستی خو خپل ځای کې قرآن کریم وی یوم یفر المرء من اخی رور به د رور نه تښتي و امه مور هغه به د اولاد نه تښتي و صاحبته او دغه شانتي ملګری به د ملګری نه و بنی اولاد به د والدین
زلزلو کې اکثر دا سيزونه هم ښکارا شي خپل اولاد ته نه هیر شي منډه نو هغه زلزلہ هغه आवाज هغه چغه چې اسرافیل علیه السلام هو یو هر سر روان شي هغه کې وچا ته سوچیا ولا شفاع او د چا سفارش به هم نه پکاري هیڅ چا سفارش به نه به د پیغمبر نه به د فرښتو نه به د نبیانو نه د شهیدانو د هیڅ چا سفارش کافر په حق کې به نه کوي ها د مسلمان په حق کې به علی قبلی چې د الله د طرف نه اجازه وشي فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم ولا يتساءلون کله چې شپېلې وږيږي د قیامت आवाज وشي نو بیا به خپل کې رشتہ داری ختم شي نسب د نسب رشتې به ټول ختم شي بلکې د یو بل نه تپوس پختنه هم نه کوي دا سوا ځان بلکې پیغمبران به هغه د جمعې خطبه کې هم دغه خبره ده نفسي نفسي پیغمبران به ما ته د خپل ځان یاره زه به د بل چا څه مدد نو هلته کې سفارش شفاعت اصل کې کافرانو بداوي زمونږه کوم مشران دي دی د الله رب العزت ته مونږ را خلاص د الله د عذاب نه مونږ دی راوباس دی کو الله تعالی ته کینی کلک بکینی ابو تان مبارک به او دا شان د ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام مجسمه چې جوړې کړې وي تصویرانه جوړ کړې دا غینه وې دا امید لرو یا نن سبا خلک د قبرونو نه او دا باباګان مختلف علاقو کې مشهور دي هغه نه دا امیدونه ساتلې دا هیڅ خبره نشي ولا شفاع الله تعالی وې هیڅ قسمه سفارش وا نه پکاري نو دا هغه رز نه مخ کې وي عملو کوي که انسان ته په قبر کې یا آخرت کې د نفلونو کولو یا د خرج کولو موقع ملاوه هم شي کله اربونه کروڑونه هغه ولګي د دنیا د یبي روپے برابر نشي ولی چې دا دارالامتحان دی او هغه دارالجزاء هلته د بدلی او د رزلټ راسته هغه رسنه کې کمره امتحان کې چې د سو کړ بس هغه ځکه د هغه رز راتونه مخکې چې څومره ستاسو وسی الله په لاره کې خرج دا الله لاره صدا چې کوم د خیر کار دی کوم د دین کار دی کوم د رفاهي کار دی اس هغه کار چې هغه سره د الله رب العزت مخلوق ته څه فائدہ رسي ټول پدې کړه نو هغه کې تاسو خرج کوئ والکافرون هم الظالمون او کافران انکار کوونکی هغه حقیقت کې ظالمان حضرت مالک بن دینار رحمه الله وی شکر دې چې الله تعالی دا وی چې کافران ظالمان دي دای نه دی ویلي چې ظالمان کافران دي بیا په موږ ټول راځو هر کس چې ظلم کوونکی دی که الله تعالی دا فرمایلی چې هر ظلم کوونکی کافر دی بیا به څوک د کفر نه بچ دی ځکه الله رب العزت ته ارشاد فرمایل والکافرون کافران انکار کوونکی هغه حقیقت کې ظالمان الله تعالی دې کومه خبره دلته وشوي هغه باندې عمل کول توفیق یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا خرج کئ مما دا اغمالنا رزقناکم چې درکړې دې مونږ تاسو ته من قبل باندې د اغینا ان یاتی چې راشي یوم اغورز لا بیع چې نه به خرڅول اغوستل وي فیه باغی کې ولا خله او نه به دوستي پکار راځي ولا شفاعه او نه به سفارش چلیږي والکافرون او کافران هم الظالمون هم دوی ظالمان دي وما توفيقي الا بالله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا
फसहिल या इलाही कुल्ल स्वामिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार साहिल व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।